د پاکستان خوب په اوبو لاهو شو. طالبان وایي پخواني پوځیان بیرته اردو ته راوړو. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. پاکستان چې د مجاهدینو مشران ته به یې ویل د شهید ډاکټر نجیب د اردو کسان بیرته پوځ ته مه راوړئ، که څه هم احمدشاه مسعود د پاکستان د دې غوښتنې مخالف و، خو نور جهادي رهبرانو بیا وروسته ومنله. همداسې پر طالبانو یې هم فشارونه راوسته چې پخواني پوځیان بیرته دندې ته رانه وړي، ځکه پاکستان هیڅکله نه غواړي افغانستان یو قوي پوځ ولري. خو ښکاري چې طالبانو نه ده منلې. تاسو خبر دا دی چې د دفاع وزارت د 4,000 طالبانو شړل کېدو او د پخواني پوځیانو بیرته راوړلو اعلان وکړ. د طالبانو د دفاع وزارت د تصفیې کمیسیون رئیس مفتي لطیف الله حکیمي وایي چې په نوې اردو کې به هغو پخوانیو سرتیرو ته هم ځای ورکړي چې په جرایمو تورن نه وي. ښاغلي حکیمي نن د شنبې د دلوې په 2مه نیټه یوې خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان نوې اردو د جوړولو هڅې لا هم روانې دي او د طالب ځواکونو تر جذب وروسته به وطن ته شمن پخواني سرتیري هم جذب شي. د هغه په باور د پخواني رژیم د ملي اردو هغه سرتیري چې په افغانستان کې پاتې دي د دې ښکارندوی کوي چې پر خپل وطن مین دي. تر دې وړاندې د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست مولوي یعقوب مجاهد ویلي و پلان لري چې شاوخوا 110,000 کسیزه اردو جوړه کړي. هغه له ملي راډیو تلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې افغانستان د خاورې له هرې لویشتې دفاع کوي او هیڅ چا ته اجازه نه ورکوي چې په هغه کې تصرف وکړي. د لیکو د تصفیې رئیس د هراس وویل چې د تیرو 6 میاشتو پر مهال یې د 115 کم عمره ځوانانو په ګډون شاوخوا 4,350 کسان د طالبانو له لیکو ایستلي دي. وایي د یادو کسانو پر ضد دوی ته یوازې له کابل څخه 3,500 شکایتونه ثبت شوي وو چې تر څېړلو وروسته له لیکو وایستل شول.